عدالت چې تا کیسونه روان دي کوم حد ته ورسېده؟ نو په قانون باندې خو زه ساده سړی یم، د غرونو سړی یم، انپړ سړی یم، ډېر نه پوهېږم په هغه باندې. اوس تاسو له پته هم د مرجر خو اوس شوی په اټاره کې د ما پهله ظلم دی، دا خو غیر قانوني چې شی روان دي تاسو یې وینو. او الحمدلله اوس مونږ د خلکو له چې وګورو د وکیلانو له وګورو زموږ علاقې مشرانو د ډي ای خان چې څومره مشران کشران دي قومونه یې دغه له وینو مونږ حوصلې ډېرې اوچتې شي. مونږ خو چې رښتیا وي د تاسو له پته او د 11 اکتوبر د پښتنو یوه غټه جرګه وشوه او په هغې خو مونږ چې کوم دی جاني مالي نقصان وشو، شهیدان هم پکې وشول، زخمیان هم پکې وشول. او بیا باقاعده لکه صوبایي حکومت او فیډرل او سره چې کوم دی پارلیمنټرین د ټول سوالونه او زارۍ یې کولې ځاني ماله چې یاره دا خل راته مذاکرات ته کېنوه. نو بیا ورسره مذاکرات ته کېنو تقریبا په 10 اکتوبر باندې مذاکرات وشول، شپې په تقریبا سړېږي. خو دغه مذاکرات چې باقاعده تاسو ته اجازه درکړل شوی و؟ بالکل باید موږ سره مکمل دغه خبره وشوه، لکه وزیر اعلی خبره وکړه، وزیر داخله هم راغلی و که نه، مکمل اختیار یې چې کوم دی وزیر اعلی له ورکړی و ګورنر له. او بیا پارلیمنټرین راغلل او شپې تقریبا شپې په 3:30 بجې باندې مذاکرات ختم شول. او پاک مکمل موږ سره دا خبره وشوه چې څومره کیسونه یې دا ټول موږ ختموو. موږ په دا یعنې پوه شو چې سیستم ټیک شي که نه، دا سیستم ګډ وډ دی، پوه شېدو په خپل هغه قانون و هغه آیین چې کوم دی نه مني، بس یوه ډنډه یې راخیستې وه. په خیبر کې خو تاسو باندې د جرګه اف آی آر و، د کډوالو دپاره تاسو چې کومې هلې ځلې وې هغه اف آی آر و، دلته کوم نوعیت مقدمې دي در باندې؟ نو خو دا خو معلوم پته نه لګي، دا چې زه کله ونیوم ګرفتار یې کړم په اور عدالت له زره واسم په ما باندې 780 یو متاثرینو چې کومه موږ ای ډي پی زاغه تقریبا 2.5 میاشتې درنه کړې وه په افغان شهره باندې. او باقاعده پاکم چې کله بیا مذاکرات وشول موږ سره دا خبره وشوه، ټول موجود و، مطلب ټول وزیر اعلی او اسرا چې کوم دی ټول یو دا خبره وکړه چې یاره بالکل دا شی هم ختم. بیا دویم کیس چې کوم دی د 11 اکتوبر و، ما چې څنګه وویل چې یاره نقصان یې مې وکړه، جاني او مالي نقصان یې وکړه، الټا یې چې کوم دی 302 په موږ باندې واچوله. نو دا دوه کیسونه وو چې بیا کله عدالت راپېښ شو پېښور کې، نو اووه که اته کیسونه یې نور راوباسل، بس هلته بوځه وزیرستان نه بوځه، مال د پوه پته هم نه لګي کیسونو او هغه بوځه او دغه بوځه به دا کیسونه یې راوباسل نو دا تاوبي مو غیر چاپېره پته نه لګي. تاسو هر ورځ عدالت ته روانې پېښ کوي مو چې چا تاسو باندې مقدمې درج کړي دي او دا وایي چې د ویډیو موږ وکتلې په انټرنیټ باندې او هغې د موږ جذبات راپارول، هغه کسان عدالت ته تاسو سره راځي؟ نو خو موږ یو هم نه لیدلی، تاسو ولیدل هلته مسعود کوم او وزیر کوم چې کومه هغه کړې وه او هغه کس هم راوختی و، هغه په خپله هلته اقرار وکړه، ویډیو هم تېر شوي وو چې یاره زه سره د کیس نه خبر هم نه یم. نو دا خو دو په کلم او په هغه کې لاس دی، بس نامه پکې واچوي پوه شو، دا کیس مې ورپسې واچوله، دا اف آی آر مې ورپسې واچوله، دا خو دو کوي په خپله، دا خو دو په لاس کې خبره وه. او نن تاسو باندې یوه بله مقدمه درج کړل شوې ده چېرته په زوړ اف آی آر چې تاسو ګرفتار کړي یې، تاسو وزیرستان ته چېرته راغلي یې ډېره مخته؟ زه خو اوسه پورې مې الحمدلله وزیرستان خو ډېر غیرتي خلک دي، مسعود او سره چې کوم د وزیر مونږ خاوره غیرتمندو خلکو خاوره وه. خو زه اوسه پورې وزیرستان ته راغلی یم، ډي خان له تقریبا زه 13 کاله مخکې راغلی یم، یو ځل 13 کاله، دا مې دویم ځل دی چې ډي خان له زه راغلی یم. وزیرستان اوسه پورې ما په سترګو لیدلی هم نه. یوه بله پوښتنه، تاسو کورمې ته لاړوئ جرګه مو کوله، خو هغې وروسته بیا تاسو جرګې پته ونه لګېده چې په کومه تاسو راووتئ، بیا حکومتي جرګې د خپله چې مذاکرات وکړه، مذاکرات بیا داسې ته راښکاري چې پرون په ډي سي باندې حمله شوې ده. هغه تاسو په دې چې وینئ چې آیا دا کورمې جرګه چې تاسو روانه کړې وه هغه به ولې تاسو سرته ونه رسېدی؟ تاسو ښکاري چې تاسو نیول یا دا ګرفتارۍ د هغې جرګې ناکامه کول دي؟ اصل کې مونږ چې کورمې کومه جرګه وه، مونږ د ما په ځای باندې یوه میاشت پس په 13 نومبر باندې چې کومه غونډه وشوه په هغې کې منظور پښتون وو، مونږ 68 چې څومره ځایلو د مشرانو لکه هرې ځایلې نه یو مشر ورکړی که نه، و سیاسي مو دا غونډه شوې نو په هغه ورځ باندې چې کوم دی مونږ کورمې لپاره جرګه وباسلې وه او بیا باقاعده مونږ میټینګ وکړی سی ایم سره، اجازت هم واخیسته چې یاره د جرګه مونږ کوو. مونږ جرګه چې لاړه نو کوټ نه چې کوم دی راپاس په وخت واقعیت شو بګن والا و په کانوالو باندې حملې د مړي نو شو د درې سرور ایک ځای نه راپاس کړه چې یاره حالت خراب دي او تاسو ماسو بیا هغه نه بعد هفته بعد چې کوم دی مونږ په خپله سره وویل چې یاره مونږ کېناستو 120 تقریبا 80 روپۍ کمیټي مونږ جوړه کړه او په خپل ترو باندې لاړو او هلته مونږ د خبره جوړوله، مونږ اهل تشیع او اهل سنت سره چې کوم دی خبره هم وکړه او په درېیمه ورځ باندې دغو ظالمانو چې کوم دی مونږ د جرګې ناکاموله او هغه ځای نه یې مشران اوچت کړل چې کوم مقامي مشران
مطلب د بڑا چینار او سره چې کوم د اهلی تشی او اهلی سنت والا موږ نه وچ اوچت کړی باقاعده موږ اول دا کارونه يم کې خو بیا چې کوم د لیارم کولا ولې بیا چې کوم د مورچم خلو کولې بیا په سنور د چې کوم تنازي دام کولې او دوه د وخت چې پښتون جرګه د شی وکي او تاسو حالات کوسو بل وسو شول دا جوړول نشي موږ پاغل یارو باندې لاړو چې حکومت په نشواتلای موږ گرفتاری کوشش وکړو حال ته موږ کسان ډیرو پښتانه راغون شول چې کوم دی دو بیا خپل خبرې نه ورسو شول په پسې کې چې کله بیا راځم موږ په ټینل باندې چې کوم دی پولیسو درولې موږ گرفتاری کوشش وکړو حال ته بیا ناکام شول اخرنه پوښتنه سره کول غواړم یو خو اطلاع خپل چې خلک ووري چې د تا گرفتاری سره وسله او بیا به تاسو د دې پر آینده لا عمل څه ځکه تاسو مسلسل په یو مقدمه بل مقدمه چې زندان ته لږی تاسو له عمل بسوي ما گرفتاری کوي چې جرګې راوته پولیس لاین لا جنگرود لا او ما یو غنټه چې کوم د ډي پی او سره جرګاو کړ خپل مسالې چې کوم وی فایران وو جواباندې او چې د دفتر نه راوته من په دفتر په خپل کې چې کوم د تقریبا 40 پولیس راته ودرولي وو والته ما گرفتاری وکړم بیا ما ولون ما چې دا پنجابای دی پنجاب سره تعلق دی دا خو رسم او رواج نه خبر ظالمانو تاسو پښتانه یو پوه د بهر خو ویلوړو گرفتاری لا پوه شو نو داسې ما گرفتاری کړی او دو او الحمدلله اوس چې کوم د مقدمي دا رواني دا کیسې می سوي کیږي دا یو ځای یا سبل مشرق لا یا سو مغرب لا یا سپوږ شو دا باندې مونږ ایس ټینشن هم نه خلو ټینشن یو خلکو لا پوه شو مونږ په جیل کې او ټینشن یو خلکو لا چې په جیل کې ځای چولای